السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغ جوړ یې. دې ویډیو کې به مونږه یو لس لغاته وایو او د هغې کې به درې آپشنې ورکو هر یو لغات سره. 15 سیکنډه وروسته د هغې نه تاسو به هغه سلیکټ کړی بیا به زه درته صحیح جواب ویم. دا یو ډول امتحان دی، خاص کر بیګنر والو دپاره کوم چې بیسیک لغتونه دي. نو هر یو به وایو او درې آپشنې به ورسره وي او زما نه مخکې به تاسو د هغې سلیکشن کوئ. کوم یو چې تاسو صحیح کو تاسو کولی شئ کمنټ کې ولیکئ چې لس مې صحیح که، اته یا نه یا 15. لومړی لغات angry. angry angry څه ته وایي؟ A option happy. option A کې دی happy یعنی خوشحاله. option B کې دی mad or upset. mad or upset. mad ویل کېږي غصه او upset یعنی خفه. B صحیح دی یا C excited. excited وی پرجوش یا خوشحاله. که تاسو بی آپشن سلیکټ کړئ خوښ کړئ نو بالکل صحیح دی، ځکه چې انګري وی غصې ته یعنی بی mad or upset. mad وی غصه ناک یا غصه او upset خفه، نو بی صحیح دی. دویم لغات دی brave. brave څه ته وایي؟ option A scared. scared وی یریدلی. B confident and strong. B دی confident باهمته and strong او قوي. C quiet. C دی quiet یعنی خاموشه. دا هم B صحیح دی، ځکه چې brave ویل کېږي زړور ته، نو B confident باهمته and strong او قوي، نو B سره صحیح دی. دریم لغات دی cheap. option A expensive. قیمتي ګران. B not costly. چې قیمته نه وي. not costly چې قیمته نه وي. option C beautiful ښایسته. دا هم B صحیح دی not costly. که تاسو B سلیکټ کړئ نو دا صحیح دی. cheap ویل کېږي ارزانه، چې قیمته نه وي، نو B دی not costly یعنی چې قیمته نه وي. cheap ارزانه. څلورم لغات decide. option A to make a choice. چې خوښه وکړي یا خوښه جوړه کړي یعنی خوښه وکړي خپله. B to forget. چې هیر یې کړي. option C to wait. چې انتظار وکړي. نو کوم یو صحیح دی؟ که A مو سلیکټ کړئ نو بالکل صحیح دی. to make a choice چې خوښه وکړي یا خپله خوښه جوړه کړي. decide ویل کېږي خوښه کول. پنځم empty. option A full یعنی ډک. B option B having nothing inside. خالی دننه هیڅ هم نه وي، چې دننه تش وي، هیڅ هم نه وي دننه. option C crowded یعنی ګڼه ګوڼه یا غوبل، چې ډیر خلک وي. crowded. دې کې هم option B صحیح دی having nothing inside، چې دننه هیڅ هم نه وي، خالی وي، نو empty معنا خالی تش. شپږم لغات famous. option A unknown ناپیژنده، چې نه پیژندل کیږي. option B known by many people.
known by many people د ډیرو خلکو له لوري پیژندل شوی. C. ordinary ordinary عام. که بی مو سلیکټ کړی نو بی صحیح دی. known by many people famous ویل کیږي په ډیرو خلکو پیژندل شوی، د ډیرو خلکو لوري پیژندل شوی، مشهور. famous مشهور، نو بی known by many people چې ډیر خلک یې پیژني. وم healthy healthy option A sick sick یعنی مریض. B in a good physical condition in a good physical condition د ښه فزیکی حالت لرل چې ښه حالت کې د فزیکی. C tired tired یعنی ستړی، نو اوس کوم یو صحیح دی؟ option B in a good physical condition healthy یعنی ښه صحت والا چې ښه صحت ولري، نو B صحیح دی. اتم invite invite option A to ask someone to join to ask someone to join چانه غوښتنه کول چې موږ سره شریک شي، موږ سره join کی. B to stop someone to stop someone چې څوک منع کړي. option C to ignore نظر انداز کول. option A صحیح دی. to ask someone to join چې څوک دعوت کړي، چانه پوښتنه وکړي چې موږ join کړي. نهم لغات polite polite option A rude rude بد اخلاقه یا ښه خلق نه کول rude ویل. option B having good manners د ښه اخلاقو درلودل. یا option C loud په لوړ غږ loud ویل کېږي په جګ غږ په چغه. option B صحیح دی. having good manners ښه اخلاقو درلودل. polite ویل کېږي ښه اخلاق درلودل یا polite مؤدبانه طریقې سره. لسم the last one quiet option A noisy شور کوونکی. option B silent or calm خاموش یا آرام. option B busy یعنی مصروف. option B صحیح دی. silent or calm خاموشه یا آرام. نو quiet مطلب دا دی خاموشه یا آرام. دا یو لنډ لغاتو امتحان د بګنر والو لپاره. دې کې د دې لس لغاتو نه بغیر هم د درې اپشن چې کومې راځي دا هم د لغاتو په تور منګه یادولی شو.